د مولانا جلال الدین محمد بلخي د حکایتونو د لړۍ یو بل حکایت. د باران اوریدل. یوه ورځ د الله رسول صلی الله علیه وسلم حضرې ته تللي وو. بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها وپوښتل: دلته خو باران اوریده، ستا جامې ولې لندې نه دي؟ یوه ورځ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل یوه یار د مزار سر ته لاړ. دغه ونې چې سرونه یې له خاورې را ایستلي او لاسونه یې اسمان ته نیولي، دا تر خاورې لاندې هغه بندي شوي مړو ته ورته دي چې یوه ورځ به بیرته را ژوندي کېږي. منکران په دې باور نه لري او د هر څه نسبت خدای جل جلاله ته کوي. خدای جل جلاله ته وګورئ، د هغوی د عبرت لپاره الله جل جلاله دا شنې ورشوګانې او ښایسته باغونه شته کړي دي. هر هغه ګل چې په دې باغونو کې غوړېږي په الهي اسرارو شهادت ورکوي. د همدې ګلانو بوی دی چې په نړۍ کې پر دې شلوي او خورېږي، خو نازک عقله منکران خپل ځانونه په هسې کارونو بوختوي، یعنی دا چې دوی پر دې ټولو نښو سترګې پټوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ادرې بیرته راستون سو، بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ترې پوښتنه وکړه: مګر باران نه ورېده چې ته لوند شوی نه یې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: کله چې باران ورېده تا ځان په څه کې پټ کړی و؟ عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وویل: ستا په څادر کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل: هغه باران چې په تا ورېده معمولي باران نه و، هغه غیبي باران و چې یوازې زما په رضا کې ورېده. عایشې رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه: د هغه باران حکمت څه و؟ دا د الهي عدل لخوا رحمت که د ویرولو لپاره و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: دا باران د انسانانو د غمونو د تسکین لپاره ورېده. که د انسانانو د حرص په اور باندې باران ونه وریږي، دغه حرص به نړۍ ته اور ورته کړي. له همدې کبله له هغه جهانه لږ څه باران وریږي چې د حرص او حسد اور لږ راکم کړي. او که دا باران له حده یو څه راتیر سي، نو په دې دنیا کې به نه ښېګڼې پاته سي، نه به هم بدۍ پاته سي.